په یو کلي کې یو ملا اوسېدل چې د کلي ټولې نجونې به ورته د سبق ویلو لپاره راتلې. په همدې ملا باندې د کلي خلکو ډیر باور درلود او د خپل کور سړی یې ګڼل. ملګرو، نن په دې ویډیو کې یوه ډیره د فن نه ډک واقعه در سره شیر کوم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. په دغه کلي کې به دغه ملا تقریبا د کلي ټولو نجونو ته د قرآن کریم او نورې دیني زده کړې ورښولې. یوه ورځ یوه پیغله نجلۍ چې د دغه ملا شاګرده وه د دغه ملا کور ته راغله او ورته یې وویل یوه ورځ چې زه له کور څخه د مدرسې په طرف راتلم نو یو هلک مې مخ ته ودرېدل او سوال زارۍ راته شروع کړې او راته یې وویل چې ډېره زیاته مې خوښیږي او غواړم چې له تا سره مې پاتې نور ټول ژوند تیر کړم. خو ما هغه هلک اګنور کړ او جواب مې ورنه کړ او خپل کور ته ولاړم. خو بله ورځ دغه هلک بیا راته ولاړو. بیا یې هم د تیر په شان هغسې سوال او زارۍ راته کولې. خو څو ورځې وروسته دغه هلک زما په زړه کې ځای ونیول او زما هم ورسره مینه پیدا شوه او روزانه به دغه هلک له ما سره تر کوره تلل او د یارانې کیسې به یې راته کولې. همداسې یوه ورځ وه چې دغه هلک راته وویل چې غواړم تا له خپلې کورنۍ سره ملاو کړم. نو ما هم ورسره ښه کړه او کله چې د دوی کور ته ورغلو د دوی په کور کې نور څوک نه وو، یوازې دی او د ده ملګری و چې دوی دواړو را باندې جنسي تیری وکړ او خپل خواهش یې را باندې سوړ کړ. نو زه اوس هغه پیغله نه یم پاتې او ملا صاحب زه اوس څه وکړم؟ ملا صاحب ورته وویل چې اوس خو هر څه خراب شوي دي او هغه هلک هم له کلي څخه تللی دی. زه به کوشش وکړم چې تا یو معذور سړي ته په نکاح کړم. نو همغه و چې ملا د دغه نجلۍ نکاح له یو معذور کس سره وکړه. ملګرو، په دې ویډیو کې مو خویندو ته دا میسج دی چې د چا په دروغو وعدو او مینه باندې باور مه کوئ او الله تعالی ته صبر وکړئ تر څو مو الله په خپل وخت مو نصیب خلاص کړي او په ښه کورنۍ کې واده شئ. ډیره مننه چې په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شوئ. د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.